د الله سبحانه وتعالى حقوق په خپل بندگانو باندې د الله رب العالمین ډیر زیات حقوق دي. خو د بعضې حقوقونه هغه مونږه ذکر کو. اولنی حق د الله رب العالمین خپل بندگانو باندې د توحید حق دی او دا بنیادی حق دی او دا د ټولو حقوقونه لوی حق دی چې انسان به یوازې د الله رب العالمین عبادت کوي، د الله سبحانه وتعالی بندگی به کوي او د الله سبحانه وتعالی سره په دغه بندگی کې څوک نه شریکوي. الله رب العالمین فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما انسانان او جنات ندي پیدا کړي مگر دې لپاره مې پیدا کړي دي چې زما عبادت او زما بندگی وکړي. نو دا اولنی حق دی د الله سبحانه وتعالی په خپل بندگانو باندې. دویم حق چې کوم دی هغه د محبت حق دی چې بنده به د الله سبحانه وتعالی سره مینه او محبت ساتي او د ټولو نه به زیاته مینه د الله رب العالمین سره. لکه څرنګه چې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي والذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمنان هغه کسان دي چې هغوی د الله رب العالمین سره په مینه او محبت کې ډېر زیات دي، یعنی د ټولو نه زیاته مینه او محبت د الله رب العالمین سره ده. دریم حق چې کوم دی هغه د اطاعت او د تابعدارۍ حق دی. بنده به د الله رب العالمین تابعداري کوي او د الله سبحانه وتعالی اطاعت به کوي او کوم حکم چې الله رب العالمین مونږ او تاسو ته راکړی دی د هغې حکم تابعداري په مونږ او تاسو باندې فرض دی او د څه نه چې الله سبحانه وتعالی مونږ او تاسو منع کړي نو د هغې نه ځان ساتل هغه فرض دی. الله سبحانه وتعالى فرمای وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله سبحانه وتعالى فرمای ندی جائز ندی مناسب هیڅ یو مؤمن سړي لره او هیڅ یو مؤمن ښځې لره کله چې الله سبحانه وتعالى او د الله رسول د یو کار فیصله کړي او هغوی دپاره په هغې کې اختیار وي او د هغوی دپاره د خپله خوښه وي، نه چرې داسې نشي کېدلی. مونږ او تاسو به د الله رب العالمین د هر حکم تابعداري کوو. څلورم حق چې کوم دی هغه د شکر حق دی. بنده به د الله رب العالمین شکر ادا کوي. الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله سبحانه وتعالی فرمای ما یادوي نو زه به تاسو یادوم او تاسو زما شکر کوي او زما نافرمانی او زما ناشکری مکوي. محترم ورونو د الله رب العالمین شکر ادا کول دا په یو څو طریقو سره کیږي. اول د الله رب العالمین شکر ادا کول په زړه سره. د زړه شکر دا دی چې بنده د الله رب العالمین په باره کې دا عقیده ساتي چې ما باندې الله سبحانه وتعالی کم نعمتونه کړي دي نو دا د الله رب العالمین طرف نه دي. لکه الله رب العالمین فرمای وما بكم من نعمة فمن الله، هر هغه نعمتونه چې الله رب العالمین په تاسو باندې کړي دي دا د الله رب العالمین طرف نه دي. نو دغه نعمتونو نسبت به غیر الله ته نه کوي، بل چاته به نسبت نه کوي، بلکې دغه نعمتونو نسبت به الله سبحانه وتعالی ته کوي. دا د زړه شکر دی، په زړه کې به دا عقیده ساتي. او د ژبې شکر دا دی چې د الله سبحانه وتعالی په نعمتونو باندې به دی الحمدلله وایي، ماشاءالله به وایي، دا الفاظ په خوله باندې راوباسي. الله رب العالمین په نعمتونو باندې به الحمدلله وایي، دا د ژبې شکر دی. او بل شکر هغه د انسان د اندامونو او د جسم دی چې په دغه اندامونو او جسم باندې به د الله رب العالمین عبادت کوي، د الله سبحانه وتعالی بندگی به کوي. نو د الله رب العالمین عبادت کول، د الله سبحانه وتعالی بندگی کول دا د اندامونو شکر دی چې د الله سبحانه وتعالی یو انسان په خپل اندامونو باندې په خپل جوارح باندې هغه شکر ادا کوي. لکه الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي قرآن کریم کې اعملوا آل داود شکرا،
عمل کوي اے د داود علیه السلام اولاده د شکر کولو. نو معنا دا ده چې انسان د رب العالمین عبادت کوي، د الله سبحانه و تعالی بندگی کوي، نو دا د الله رب العالمین شکر ادا کول دي. پنځم حق د الله رب العالمین په بندگانو باندې هغه د ذکر او دارنګه د یادولو حق دی، چې انسان با د الله سبحانه و تعالی ذکر کوي او د الله سبحانه و تعالی یادول بکي، یعنی الله سبحانه و تعالی به یادای، د الله سبحانه و تعالی ذکر بکي، همیشه به د الله رب العالمین ذکر باندې دغه انسان مشغولای. الله سبحانه و تعالی فرمایلی د قران کریم کې یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، اے ایمان والو د الله سبحانه و تعالی ذکر کوي او ډیر ډیر ذکر د الله رب العالمین کوي. او نبی علیہ السلام فرمایي چې د انسان جبه به همیشه لمدی د الله رب العالمین په ذکر باندې. محترم ورونو، دا حقوق د الله سبحانه و تعالی په خپل بندگانو باندې دي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.